د لوګر ولایت مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو کې د څارویو د مړینې مخنیوي او د ویروسي ناروغیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. ورته مهال د یاد ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د هالند هیواد په مالي ملاتړ 50,000 څارویو لپاره د ویروسي ناروغیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی چې موخه یې ترې د څارویو ساري ناروغیو مړینې مخنیوی او د مالدارانو لاسنیوی ده. تقریبا 50,000 مالونو ته د لوګر په سطح باندې تطبیق شي. تقریبا د شپږ میاشتې نیولې تر یو کال پورې وخت لري او همدارنګه مالدارانو ډېرې ستونزې کموي، ناڅاپي مړینه او همدارنګه اقتصادي مشکلات چې دوی سره مخامخ کېږي، نو انشاءالله د هغو نه مخنیوی کوي. دغه راز لوګر کې د هالند کمیټې مسؤل وایي دغه کمپاین د افغانستان په 12 ولایتونو کې پیل شوی چې شاوخوا 700,000 څاروي به واکسین شي. دغه کمپاین چې نن د خیر افتتاح شو لوګر ولایت کې، دغه کمپاین په نورو ولایتونو هم دغه کمپاین ادامه لري او په مجموع کې تقریبا 6 لک تر 7 لک مالونه په دې کمپاین کې واکسینېږي. البته د یادولو وړ ده چې دغه کمپاین د لوګر د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همغږۍ سره د هالند هیواد په مالي مرسته پیل شوی چې د مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو کې به 50,000 څارویو ته د ویروسي ناروغیو ضد واکسین ورکړل شي.